علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. دوستانو راځو نن د دې په هکله خبره کوو چې څنګه وکولی شو چې هغه سایټونه یا هغه اپلیکیشنې چې زموږ په هیواد کې بندې دي او اجازه نشته چې موږ هغې ته داخل شو یا خلاص کو یا ډاونلوډ کو، نو هغه موږ څنګه باید ډاونلوډ کړو. نو د دې لپاره دغه ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. هیله ده چې خوښه مو شي. دوستانو مخکې د دې نه چې ویډیو شروع کړو نو که چېرته زموږ چینل تاسې نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو راځو دوستانو د ویډیو په طرف چې څنګه دغه کار وکړو. دوستانو ټول د مخه به راشئ تاسې پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسې داسې وکړئ دوستانو چې د سوپر وی پی این په نوم باندې یو اپلیکیشن دی، تاسې به دا ډاونلوډ کړئ. سوپر وی پی این به ولیکئ. اپلیکیشن ډېر زیات دي دوستانو، ګورئ سپیډ وی پی این فاسټ دی، سوپر وی پی این سوپر فاسټ وی پی این دی. ما چې کوم ډاونلوډ کړی دوستانو دغه دی سوپر وی پی این فری وی پی این کلیک نو دغه ګورئ دوستانو اوپن او انسټال لیکي درته. نو دا خلاصولو را به شي کوم سایټ چې غواړئ نو اول به دې ته را داخل شئ دوستانو. په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسې دغسې صفحه درته خلاصوي د اول ځل دپاره. نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ دوستانو. ګورئ کونیکټ لیکلي دي، کونیکټ به ووهئ. د کونیکټ نو وروسته دغه کونیکټ کېږي بره د سات سره ګورئ تاسې ته یو د کلي چاپ درکوي. دا شین شو ډسکونیکټ درته لیکي، اول ته یو د کلي چاپ یې درکړو. نو دغه کلي چاپ یې درکړو دوستانو. اوس چې کوم سایټ په تاسې ته بند وي یا کوم اپلیکیشن چې تاسې ته بند وي او هغه نشئ ډاونلوډولی، نو دغه کلي چاپ یې چې درکړو دغه وی پی این هم تاسې کونیکټ کړو، نو تاسې کولی شئ چې هغې سایټ ته داخل شئ یا هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې کوم سایټ وي کوم اپلیکیشن وي، نو هغې ته تاسې ته بالکل بې د کوم پروسیجر نه نو په اسانۍ سره تاسې کولی شئ هغې سایټ ته ورننوځئ یا هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. لکه دوستانو زه تاسې ته کوم سایټ وښیم، نو سایټونه خو ډېر زیات دي، خو که تاسې ته په ویډیو کې وښیم نو یو څه نزاکتاً بده وي چې بعضې بعضې سایټونه درته وښیم. نو د دې لپاره دوستانو دې سایټونو باره کې به انشاءالله زه آینده کې به د ویډیو جوړوم چې دغه کوم سایټونه دي چې په افغانستان کې مثال د خبرې بند دي، پاکستان کې بند دي، انډیا کې بند دي، ایران کې بند دي یا په نورو ممالکو کې بند دي، نو هغه څه رقم ته باید خلاص کړو او استفاده نه وکړو. یا کوم اپلیکیشن دي بند دي هغه نه ډاونلوډېږي د پلی سټور څخه، هغه څنګه باید خلاص کړو را ډاونلوډ یې کړو موږ. لکه کلاش آف کلن گیم دی دوستانو، هغه نه ډاونلوډېږي په افغانستان کې د پلی سټور څخه. نو د هغې د ډاونلوډ لپاره سوپر وی پی این کونیکټ کړئ، دغه کلي چاپ یې چې درکړو پلی سټور ته لاړ شئ، ډایرکټ کلاش آف کلن گیم سرچ کړئ. چې کله راووتلو نو کولی شئ په اسانۍ سره ډاونلوډ درته لیکي ډاونلوډ یې کړئ. هېڅ مشکل نه لري، هېڅ کوم پروسیجر نه لري کوم چې تاسې ته کوم مشکل پیدا کړي. نو دغسې او تاسې کولی شئ چې هغه بند سایټونه او بند اپلیکیشنې چې کوم دي او تاسې ته کار نه ورکوي نو هغه ډاونلوډ کړئ او خلاص یې کړئ، کار پکې وکړئ. نو دغه اسانه ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. سوپر وی پی این بهترینه شی دی دغه بعضې شیانو دپاره. نو هیله ده دوستانو چې ویډیو هم خوښه شوې وي. دغه کوم نظر پیشنهاد انتقاد لرئ نو موږ ته په کومنټونو کې پرېږدئ. انشاءالله ستاسې په پوښتنو باندې به موږ ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ته به یې در ورسوو. ویډیو هم خوښه شوې دوستانو لایک او شیر هم د یاده ونه وځي. خو مخکې د دې نه چې ویډیو ختمه کړو دوستانو، که چېرته زموږ چینل تاسې نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښکلي معلومات تاسې ته در رسوو. نو تر بیا چې زه ستاسې په چوپړ کې نوي معلومات لپاره راځم، په الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ، د الله په امان.